دا څه وجه ده؟ ما درته ویل چې ګوره د بدو خلکو مجلس د بدو شانو سره تعلق دا دومره بد اثر لري. په دنیا کې یو سړی تېر شوی دی د عوج بن عنق په نامه باندې، واقعه یې اوږده ده، زه اوس نسم بیانولی، ډېر تفصیلي واقعه یې ده. بعضې کتابو لیکلي دي د دې سړي عمر 1400 کاله و. د ارمیا علیه السلام په زمانه کې تېر شوی دی. امام سیوطي رحمه الله پوره کتاب رساله پر لیکلی ده، تفاسیرو کې واقعې راځي. په دنیا کې هیچ چا د عمر ژوند نه دی کړی. نوح علیه السلام 1000 کاله یا تبع علا ژوند وکړي، خو ده در هغه ډېر ژوند کړی، هغه د الله پیغمبر و خدای. بیا یې اخر عمر کې دعوه وکړه ور زه خدای یم، لکه فرعون چې دعوه وکړه. دا یې ولې دعوه د خدایي وکړله؟ روح البیان شریف لیکلي دي، وایي ده ته چې به چا وویل چې تا څنګه د خدایي دعوه وکړل، الله په یو ډېر ضلالت مړ کړي. قصه یې اوږده ده، ټول د بېعقلانو په مجلس کې کښېنستله. د بدو خلکو مجلس بد اثر را باندې وکړي. ما ویل چې زه نه مړ کېږم، دونه قدر ژوند خدای را کړی دی، دونه صحت دی، دونه مالداري ده، نو له زه لکه چې خدای یم دا زه په ځان نه پوهېږم. بدو خلکو دې ته وهڅولم چې ته خدای یې. د بدو خلکو مجلس بد اثر لري. نو ځکه د الله حبیب علیه السلام وایي ځان ځینې وګوره، مه ورځه د بدانو په مجلس کې مه کښېنه، بچی مه پرېږده، ورور مه پرېږده، د بدو خلکو د مجلسو سره را وګرځوه، بد اثر کوي. یو څوک تېر شوی دی په دې دنیا کې د ابن راوندي په نامه. بعضې خلک وایي راوند عربي لفظ دی، وایي دا راوند چې دی دا د هغه په نامه باندې دی. دا ما چې انګریزي ته واوښتي. دا کتاب چې زما لاس کې دی د دې عالم غالبا د وفات د دې عالم چې دی 800 کلونه مخکې تېر شوی دی. د عالم در 800 کاله دا عالم مخکې 800 کاله مخکې مړ شوی دی. دی عالم هم په دغه کتاب کې نن سهار ما کتي د بېعقلانو قصې راخیستې دي. یوه قصه یې د ابن راوندي راخیستې ده چې دا د دنیا په لوی بېعقلانو کې یو بېعقل دغه و. د راوند په نامه باندې کتابو کې راځي، دا ډېر مخکې تېر شوی دی. د بېعقلي یې څه وجه ویلې ده؟ دلته هم دومره اخیستې ده. علامه ذهبي رحمه الله کتابو کې سیر اعلام النبلا کې ما لیدلې ده. د شرع عقاید په شروحه کې د نبراس کې هم دا مسله دلته دا خبر ده لیکلې، ډېر ځای نشته. وایي وجه یې دا وه، د بېعقلي وجه یې دا وه، د بدو خلکو مجلس ته ورتلي، دا یې وایي بېعقلي وه. هغه زمانه کې یهود نصارا او بدبخته خلک وه، وایي د دې مسلمان او ملا و د دغو مجلسو ته ورتلي. خلک به ورته ویل سړی ته څه کوې چې د دې خلکو مجلسو ته ورځې؟ دا خو بد خلک دي. ورځه ما د دې خبرې اورم چې دوی څه وایي سره، زه ما اورم، نور زه د دې په قول نه کوم. اخري د هغو لارې ته ور واوښتئ، کتابونه یې ولیکل. د عالم ابن الجوزي کتاب دی زما لاس کې. دې عالم لیکلي دي وایي په کتاب کې پر الله تعالی مې اعتراضونه وکړل، ځان ته مسلمان ویله ملا و، پر قرآن یې مې اعتراضونه وکړل، پر احادیثو یې مې اعتراضونه وکړل. دومره بېعقل الله ځینې جوړ کړي. ولې د بېعقلانو مجلس ته ورکړي؟ زموږ خلک هم بعضې داسې که نه، موږ کله کله د عوامو خلکو ته یا طالبانو ته یا کشرانو خلکو ته وایي هلکه د دې وابیانو د دې بدو خلکو مجلسو ته مه ورځه، دا د بدو خلکو مجلسونه دي، دا دې خرابوي. وایي زه د دې په قول نه کوم، بس د خپل کاروبار سره کوم. ابل وایي بس زه د دې په قول نه کوم، دې چارته وایي موږ په مجلس کې دا خبرې بندې کړي دي. سبا چې ګورې یو ورځ لر اثر لر اثر شیطان یې ملګري، بله ورځ چې ګورې دی هم د هغه خرو پر لار بیا د بیما روان سوي، عقل یې کار پرېښي، پر دا ګرد مذهب پر اسلام باندې بد وایي، د بېعقلانو په جمع کې روان دي. د بدو خلکو د مجلس څخه نبي علیه السلام یې ځان وکړي. ډېر تحذیر د الله حبیب علیه السلام پر دې کړی دی. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام په جامه کې ګمراهانو قدریه یو ډله د دې په باب کې ویلي دي. د الله حبیب علیه السلام فلا تجالسوهم، مور سره کښېنئ مه کوئ، ناسته مور سره کوئ. ولا تناکحوهم، دوستۍ مور سره کوئ، نکاح مور سره کوي، خیشی مور سره کوي. ولا تبایعوهم، کاروبار مور سره کوي. بعض روایت کې راځي سلام مه پروایا. ولی نبی علیه السلام تبیره ولی ځان لیرې ګوره چې هر څومره لیرې اوسېدلی سي هغومره ځینې لیرې کېږه. د بدو خلکو مجلس ته نږدې مه ورځه، چې څومره قدر نږدې ورځې دغومره قدر ضرر او تاوان درته پېښېږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي اول که د بدو خلکو په مجلس کې وي مثال دا درته ومې ویل داسې به یې لکه هغه تورې بنۍ ته چې ناستې کالي به دې وسوځي. خیر دی که نه وسوځل سول د ده په دودانو خو به ولړل سې. د ملایانو داسې ملایانو مجلسونه یې الله دې موږ وساتي، خدای دې مو حفاظت وکړي. قسم دی سړی پکې ګناهګار شي.
موږ دلته شپه چا میلمانه کړي اوس پرځو دي مولایانو میلمانه و چې موږ راووتو زما یو ملګري ماته ویل ول په دا ټول مجلس کې دا یو مولا د دین خبره نه وکړه او خلک عام مولایان د دې لپاره میلمانه کې چې یو د دین خبرې وکړي بس ګپې وي مسخرې وي یو پر یو مسخرې کولې بل پر بل د یو ګپو کیسې شروع کړې نه د علماو مجلس کې دا اوس د میلمه ومه بلې شپه یو مولا یو قصه وکړله د یو قوم پرې وکړله هغه قوم خلکو موږ میلمانه وو پر هغه یې ګپې کولې قصه هم د قوم پورې وکړله وایي د قوم یو سړی و یو قصه یې وکړله اوږده پر قرآن پاک باندې راواړوله یقیني هغه خبره چې ده وکړل زه هلته وبېردم چې که دې په دې خبره باندې پوه نه وې په ګناه خو لوی ګناهګار وي او که پوه وې نو خطره د کفر در باندې شته چې د اسلام وجوتله داسې متلونه ملایان تیر کړي مولایان داسې خبرې کوي زموږ عوامو خلکو کې هم شته داسې ډېرې خبرې شته مولایانو څه دا میم د مولایانو څه په مکررو مجلسو کې اورېدلي وایي ملا چې خیرات وکړي ملایکې ډول وایي دا عوام خلک هم وایي په دې کافر کېږي دا مولا علي قاري لیکلي که چا وویل سړی په کافر دی ملایکې د الله د ګناه پاک مخلوق دی که چا د ډول نسبت ورته وکړي د قرآن په مقابل کې خبره وکړل کافر کېږي به سړی نو دا خو څه کوي چې ما درته د عوامو خلکو د مولایانو په مجلسو کې کله کله داسې کیسې د نیکانو خلکو سره چې په زړه کې د الله وهم وي د هغه خلکو سره کښېنئ د هغو خلکو په مجلسو کې خیر دی د بې عقلانو خلکو سره مه کښېنئ د بې عقل مجلس سړی بې عقل کوي دغه بې عقلي ده چې سړي ته د حق و د باطل لار نور معلومېږي چې هر څه دې وکړه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي لا تؤاخي الاحمق د الله حبیب علیه السلام د بې عقلانو سره یاري و دوستي مه کوئ د بې عقل سړي انډوالي مه کوه دا کتاب ټول د بې عقلانو پر صفاتو لیکلی دي او زه نه بیانوم ځکه داسې صفات یې لیکلي دي ما چې نن وکتله پر خپل ځان باندې مې شک راغلی سړي څه چې شي پکې دا علامې یې ښولي دي دا یې علامه ده دا یې علامه ده زه هم کې اوس بیان که په دې مجلس کې به یو سړی نسي خلاص یو شی به پکې پیدا کېږي نو یو شی خو به کمزوري ګرده چې ګرده نسي را پکې پیدا د ګردو دې مو خدای صاحب و دومره قدر ګوره د کتاب پر دې لیکل دي چې د بې عقلانو د احمقانو صفات یې لیکل دي هغه یې ښولي دي پلان زمانه کې پلان کې بې عقل دا وکړل پلان زمانه کې دا وکړل بیان یې ټول د بې عقل د مجلس ته ځان ګوره مور د مجالس ته مور د ناستې ولاړ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي مواخات مور سره کوه دوستي مور سره کوه د بې عقل سره فانه یشیر علیک ویجهد نفسه هغه تا ته مشورې هم درکوي خپل پر ځان باندې هم په تکلیف کې اچي ډېر وخت به دی چیشتي خطا به سي ځکه بې عقل دی بې عقل سړی خطا ډېره لري وربما یرید ان ینفعک فیضرک نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وایي هغه به تا ته ګټه رسي هغه به د ګټې پر ځای تاوان در رسولی ته وا دا مې دوست دی دا مې انډوال دی خو هغه بې عقل سړی دی تا دوستي ورسره کوي ته به مشورې ورسره وکړې یا به دی تا ته مشوره درکړي ته چې وا دا ما ته ګټه رسوي په مشوره کې به داسې مشوره درکړي چې پسې ور ډبل به دي کې تاوان به یې درته کړي